د ننګرهار حوزوي روغتون له مخکې اوس په طبي وسایلو مجهز او ډیری پیچلي عملیات په همدې روغتون کې ترسره کیږي. د روغتون رئیس ډاکټر فهیم الله دلاور وایي د تورخم لارې تر بندېدو وروسته روغتون کې د پیچلو عملیاتو لړۍ چټک او په تیرو 3 میاشتو کې شاوخوا 10,000 پیچلي عملیات ترسره شوي دي. مونږ په دغه تیرو 3 میاشتو کې په حدود د 10,000 کې غټ او واړه عملیاتونه انجام کړي دي او په دې کې داسې عملیاتونه چې هغه به مخکې په افغانستان کې نه کېدل، هغه به ریفر کېدل پاکستان ته، پېښور ته، ولې الحمدلله زمونږ د قدرمنو متخصصینو او استادانو د خونه دا د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د عملیاتونه انجام شوي دي. د دلاور په وینا هر ورځ د ننګرهار حوزوي روغتون کې 100 عملیاتونه ترسره کیږي. د روغتون متخصص ډاکټر حامد شیر شینواری وایي د روغتون د عصبي جراحي اړوند او نور پیچلي عملیات ترسره کوي. تقریبا ټول عملیاتونه فضل د خدای سره په ننګرهار حوزوي روغتون کې ترسره کیږي، هغه که د دماغ د دانې تومورونه وسی یا دا چې ولادي سوی شکل وسی، ضربه خوړلې وسی، د ملا ماته وسی د هغه مریضانو، یا دسکي کمر وسی، یا همدارنګه په دې مریضانو کې دماغ د ملا تومورونه وسی، هغه ټول عملیاتونه دلته فضل د خدای ترسره کیږي. دغه راز عملیات شوی ناروغ عبدالعزیز وایي خوشحاله دی چې بهر ته د تګ پر ځای خپل هیواد کې درملنه کیږي. ماشاءالله چې ما کومه شفاخانه ته وکتل چې ډېرې شفاخانې شکر به دې سات موږ وباسو چې د افغانستان داسې یو بااستعداده ښه ډاکټران پیدا شوي دي. موږ ته خپلې معدې عملیات یې ماته وکړل چې دا اوس پاکستان ته ضرورت موږ نه لرو چې هغه مخ ته لاړ شو. خپل افغانستان کې شکر الحمدلله ښه ډاکټران پیدا کېږي. نن مې 3 ورځ دغه د شکر د صحیح برابر یم. خلیل الرحمن چې د ورزګان ولایت اوسیدونکی دی د ننګرهار حوزوي روغتون ته یې ناروغ راوړی. وایي د ناروغ په ملا کې پر عصبي ریشو دانه وه. د ننګرهار حوزوي روغتون ډاکټرانو له خوا یې په ښه ډول عملیات ترسره شو. او د مریض مې ورور نوم یې عطاالله دی. د دې تکلیف دا و چې په د عصبي ریشو باندې دغه رسولي ودانه وه، نو هغه الحمدلله ډاکټرانو انجیني زده کړله، اوس الحمدلله جوړ دي، پیپونه یې ځینې خطا کړله، اوس الحمدلله جوړ روغ دی. انشاءالله سبا یا بل سبا به دغه راکړي چې موږ ځو خپل کور ته د خیر. په کور دننه د پیچلو عملیاتو لړۍ داسې مهال تیزه شوې چې مخکې به همدغه ناروغان نورو هیوادونو ته د درملنې په پار تلل، خو اوس همدا ناروغان د افغان متخصصینو لخوا تداوي کیږي.